رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سورة مؤمنون شروع شو دا اتلسمی سپاری سر کی مؤمنون مسلمانان ہوتا وی ایماندار ہوتا دے صورت کی د ایماندارو خویونا خصلتنا اللہ ذکر کړي دي صفات ذکر ورد صورت مؤمنون وی مکہ کے نازل دے کے 118 آیتون دي یو صلات اللہ سم او شپگرو کو گانی دی ورکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ نسم اللہ پاک سرا شیطان مردودنا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کو مدد دنم دا اللہ پاک سرا برکت دنم دا اللہ پاک سرا ملگرتیا دنم دا اللہ پاک سرا دا سے اللہ پاک چی دیر مہربان لوی مہربان دے قد افلح المؤمنون تحقیق سرا پورا کامیاب شو ایمان والا پورا کامیاب شو ایمان والا الذین حقکسان ایمان والا حق دی هم فی صلاتهم خاشعون چدوی بخبل منزنو کی عاجزی کون کی والذین هم او ایماندار حق کسان دی چدوی عن اللغوی د فضل کارنا د فضل خبرنا معرضونا مخ اڑون کی دی فضل خبر طرف تا توجہ نہ کئی فضل خبر دا پارا فضل کارون دا پارا دی سر وقت نہیں والذین هم للزکاة فاعلون او آغا کسان چی دوی دا زکاة ادا کون کی دی زکاة ورکون کی دی والذین هم لفروجهم او آغا کسان چی دوی دا خپلو شرمگاہونو تخپلو شہوت دا زینو حافظون نگرانی کون کی حفاظت کون کی دی الا علی ازواجہم ہاں مگر پخپلو حق و حلال و پاکو نکاح کرلے شو بی بیانو باندی او ما ملکت ایمانهم یا حقا چی مالکان دی دوی خلاسونا داغوی یعنی وینزی فإنهم غیر ملومین ندوی باغی کی ملامت ندین دوی باندې په هغه کې هیڅ الزام او ملامتیا نشته امانه بتاغا خوچا چې ولټولا وراء ذالک د دین ورستا د حق حلالي نکاح کړل شوی بیبینا ورستا او د وینځنه ورستا د بل لار د خپل شهوت د پوره کولو د پاره تلاش کا فاولائک هم العادون نوم دا خلق دوی د حد نوتون کی دی دا د حد نه تجاوز کون کی خلق دی امانه بتاغا وراء ذالک کی زنا لواتت استمناء بالید وغیرہ ټول صورتونه راځي
والذین هم لاماناتهم او کسان چې دی د خپل امانتونو او عهدهم او د خپل لوزونو د خپل وعدو راعون لحاظ ساتون کی دی خیال ساتون کی دی والذین هم علی صلواتهم یحافظون او ایماندار غدی چې دوی د خپل ټولو منځونو خبرګيري کوي خیال ساتي استاسو خیالي د آیت کریمه کې د ایماندارو یو شپږ خصلتونه بیان شو د ایماندارو یو شپږ صفات شپږ خصلتونه بیان شو د کوم ایماندارو د پورا کامیاب ایماندارو کوم ایماندار کې چې دا شپږ خصلتونه دي پورا کامیاب دي او بیا ډېر عجیب خبره ده چې د شپږ خصلتونو شروع منځ سره شوی ده او اختتام په منځ باندې اول او آخر منځ و دینه په خپل یو سړی پوهیږي چې دا منځ څومره محتم بشان عمل دی دا څومره د شریعت په نظر کې د اهتمام والا عمل دی اولئک هم الوارثون هم دا کسان دی وارثان دی و میراث کې وړي الذين دا کسان دی یرثون الفردوس چې دی به د یخ سوري والا جنت په میراث کې وړي جنت الفردوس په جنتونو کې اعلی جنت به دوی ته ملاويږي چې چا کې دا خصلتونه موجود شو هم فيها خالدون دی بالتا اوسیږي همیشه ولقد خلقنا الانسان تحقیق سرا جوړ کړي دے مونږه انسان من سلالة من طين د خالصی خټینا ثم جعلناه نطفة بیا مونږه دې کې خودلو د اوبو یو ساس کې فی قرار مکین ایو ټکانا جمعو کې یو ټکانا جمعو کې یو د جمعو ځکه چې هغه د مادر رحم دی ثم خلقنا النطفه الله فرمای بیا مون پیدا کا نطفه علقه چکوینا دا نطفه دی له یو سو پلټی مون ورکی مادر رحم کې دی باندې سلوي خرز تیر شو د حدیث په حواله خدا بیا چکوینا شو فخلقنا العلقه الله فرمای بیا جوړه کوم دا چکوینا مزغتن یوا نوړه غوخه مزغه د غوخي هغه ټوکړې ته وای چې په دې درو ګوتو کې راځي د غوخه هغه بوټه ته وای هغه ټوکړې ته وای چې د انسان په خله کې د غاخونو د لاندې راتلی شي دومره وړه غوخه شو فخلقنا المزغه عظاما الله فرمای بیا دغه غوخه بوټه نه سغوخه مونږه اډو کې کو کلا کم کا اډو کې شو فکسونا العظام لحما بیا مونږ دې اډو کو تا غوخه ور واغستا غوخم پیرا وستا ثم انشأناه خلقا آخر بیا راپور تک مونږه دې په یو نوې صورت کې یو بل نوې صورت کې بیا انسان دنیا ترالو غوږ پوزې دي خلاصترګې دي او لاسونه دي خپې دي فتبارك الله احسن الخالقين ډېر برکتناک دی الله چټولو جوړونکو کې بهترین جوړونکو دی ډېر برکتناک دی الله چې داسې خاصیس سیزنا داسې بیکار او پلید سیزنا دومره ښکلی ګلاله انسان الله جوړ کوم دا د الله د خلقت کرشمی دي د الله د قدرت کرشمی دي د انسان ورکه اس کمال نشته ګوره بدمعشی دي نه کوي ثم انکم بعد ذلك لمیتون الله فرمای بیا یقینا تاسو د دین رستخه مخامړ کی دن کیای
تاسو مړه کیدونکي ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا یقینا تاسو د قیامت په ورځ باندې را پورته کیدونکي د جزا د پاره تاسو د عملونو سچ دنیا کې تاسو کړی دي د دې بدله به تاسو ته ملاوي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق تحقیق سره جوړ کړی دي موږ تاسو د پاسه سبع طرائق طرائق د طریقې جمع ده طریقه لارې ته وایي او لارې هغه کې بیا د حضرات مفسرین وګدي خبرې دي اقوال دي ورکی سو کوئی بعض مفسرین چې د دینه مراد طبقات مراد دي د اسمان او طبقې دي برلان دي او بعض وایي چې نه لارې ته مراد دي د فرشتو گذرگاهونه دي فرښتې په زیرا دي په اسمان کې لارې دي وما كنا عن الخلق غافلين الله فرمای او موږ نه یو د مخلوق نه به خبره د مخلوق نه موږ به خبره نه یو فانزلنا من السماء ماء راورو لمون د اسمان نو به قدرن په یو خاص اندازا فاسکناه نو ایثار کی دا وب مونږه فل ارض پزمکا کی اسمان نه د باران وبوري دي زمکا کی الله رغونا ذخیری جوړی کړی دي نو الله پزمکا کی مونږ لا او ساتلی جمی کی را ګرمه وبرا کوي د زمکه نه الله اکبر دا سی گریزر لا ګولې د ورتلان دي او په وړي کې را لخ او براکې تازه دزمکه نداسي فریزر ورته الله لا ګولې دي مونږ بیا خله پورې خوري مونږ الله سره کړی وإنا على ذهاب به لقادرون یقینا مونږه خامخا د دې په بوتلو باندې قادر یو مونږ دا او چولې شو دا ختمولې شو در نه ګوري فانشانا لکم به جنات نو راوټ کول موسی سود پار د اسمان پدې او بو باندې باغونه من نخیل اند کجرو عناب او د انګورو لکم فیها فواکه کثیره اشتريتا سل پدې کې میوه ډېری ومنها تاکلون او تاسو باز داغه نخري وشجره تخرج من طور سیناء او هغه بوټه کم چې راوزی په سینا غر کې تنبتو بدهنی چې هغه ټوکیږي په تیل باندې یعنی تیل ټوکای تیل کوي وصبغ للآکلین او د پاره د رنگولو د روټه د نوړې للآکلین خورونکو د پاره یعنی سالن مراد نه زیتون دی هغه مالش کارم ورکه او د خورلو کارم ورکه وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ وَيَقِينًا اشْتَرَيْتَ سُلَ پډنګرو کې لا عبرتن خامخا د عبرت سامان د عبرت خبره نسقيكم مما في بطونها الله فرمای مونږ اس کو پتا سبحانی بازي اوشه د ډنګرو د خېټو نام اے یادای ولکم فیها منافع کثیره او شته تاسو لا په ډنګرو کې فائدې ډېری ومنها تاکلون او بعض د ډنګرو نه تاسو خوري د خوراک په کار راولي وعليها وعلى الفلك تحملون او په ډنګرو باندې او په کشتیانو لانچونو باندې تاسو بار کولې کیږي تاسو په خپل پیو زنه بل زیته زئی او تاسو سامانونه په وړلې کیږي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه تحقیق سره لګلو مونږ نوح علیہ السلام دا خپل قوم ته فقال يا قوم اعبدوا الله نوح علیہ السلام خپل قوم ته فرمایلی و زما قوم فقال يا قوم اعبدوا الله نوح علیہ السلام فرمایلو زما قوم اعبدوا الله بندگی کوي د الله مالکم نشتره تاسلا من الہ غیره سوک معبود سوک حاکم سوک الہ کارساز مشکل کوشا حاجت روا غیر د الله نا سوا د الله نا افلا تتقون آیات سویری گینا فقال الملأ الذين كفروا من قومه نو ویل سردارانو مړو خلقو هغه کسانو چې کافرانو من قومه د قوم د نوح علیہ السلام نام ما هذا الا بشر مثلكم دا سړی خو نه دی مړه دا پیغمبر نه دی
دا نه دی الا بشر مثلکم مگر بنی آدم د تاسو غونتا دا خو یو بشر دی قرآن مجید کې دا موضوع تاسو بار بار ویلا چې مشرکانو په پیغمبر باندې د ایمان نه راوړلو د پاره په خپل بهانو کې یو بهانه دا ګرځولې و چې دا خو لکه زمونږ غونتا د گوشت پوست نه د غوښو د اډوکو د پلو نه جوړ دی او دا بشر دی دوی بشریت د رسالت سره منافی ګڼلو دا غلطی د قدر بندو یرید ان يتفضل علیکم او دې دا غواړي چې بڑای حاصله کی پتا سبحانه ولو شاء الله لانزل ملائکه او که غوښته الله پاک را لګلې به فرښتي ما سمعنا بهذا مونږ نه دی اورېدلې دا فی آبائنا الاولین پخپلو لار نکونو وړاندینو کې ان هو الا رجل بیا ویل نه دی دا مگر یو سړی دی به جنتن پد پیریان دی فتربصوا به حتا حين مدت انتظار کوي تر یو وخت پورې قال نوح علیہ السلام والرب انصرنی اے زما رب مددک زما بما کذبونی دوی زما تکذیب کو دوی ز دروغ غنلم نو ته زما مدد وکا فاوحینا الی الله فرمای نوح علیہ السلام تا وحی له غلا نسنع الفلک چې جوړه کيو کشته بیاعیننا زمون دسترګو د وړاندې او وحینا او زمو حکم سره فاذا جاء امرنا بیا کله چرالو حکم زمونږه د عذاب وفارت النور او جوش وهلو تنور فصلک فیها نو ته واچوا کینو پدی کشته کې من کلن زوجین اثنین د هر سیس جوړه دوا دوا واهلک او خپل د کور خلق هم پکې کینو روان کا الا من سبق عليه القول منهم مگر د چا په قسمت کې چې د مخ کې نه مقرر شوی د یو خبره ولا تخاطبني او ما سره خبر مکوا فی الذين ظلموا ظالمان مبارکی انهم مغرقون بشکدی ډوبیدون کینی فاذا استويت انت کله چې تو خيجي په خپل کشته تا و مم معك او وسوک چې تا سره دي علل فل کې په کشته باندې فقلنا يا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين شکر حمد او ثنا دا الله چې زیر اخلاص کم د قوم ګناګار ظالمانو نام وقلوا يا رب انزلني منزلا مباركا اے رب زمان کوز کته ما ایوزه برکت ناک باندې وانت خیر المنزلین او اے الله ته بهترین کو زون کې ان فی ذلک لآیات اشتد بیشک اشتد پدې کې لآیات خامخ ډېر نخي د الله ته قدرت د الله د وحدانیت وان كنا لمبتلین او یقینا هم مونږه امتحان کوونکی مبتلین ثم انشأنا من بعدهم الله پاک فرمای بیا مونږ را پیدا کدا غینا رستا قرننا آخرین یو جماعت بل یو پیړه بلا فارسلنا فیهم رسولا منهم نو اولګل مونږه باغی کی اولګل مونږه باغی کی او رسول دا غینا دی خبر سرا ان یعبد الله چې بندگی کوي تاسو د الله مالکم من اله غیره نشتره تاسو لا هیڅ حاکم معبود سوا د الله نام افلا تتقون تاسو یری غینا تقوا نه اختیار و وقال الملأ من قومه او ویلی مړو خلقو داغه د قوم نام الذين كفروا اغه ماړه خلق چې کافرانو وکذبوا بلقاء الاخرته او دروغ غنلی وا پیشی د اخرت واطرفناهم فی الحیات الدنیا او د آرام اسباب ورکړي مونږه غیتا په ژوند دنیاوی کې ما هذا الا بشر مثلکم اغیم ویل ویدان دې مگر یو بنی آدم دې تاسو غونتا یاکلو دې خوراک کوي مما تاکلون منه دا غسنا چې تاسو ته خوراک کوي ويشرب مما تشربون او دې خسکاک کوي دا غسنا چې تاسو ته نسکاک کوي مشرکانو نه یو غلطی دا شوی چې هغه پیغمبر سره د بشریت تقاضې منافی ګڼلې چې یو پیغمبر به یو مړ هغه خوراک کوي پیغمبر خو بداسې کس چې خوراک نه کوي هغه به وبنس کی شربت بنس کی چاو به بنس کی او بازار ته بنزي سود سودا بنه کوي
ولئن اطعتم بشرا او کتاسو خبر او من لا د یو بنی آدم مثلکم د خپل ځان برابر انکم اذل خاسرون یقینا شی وتاسو دغه وخت کې تاوانیان ایعدکم انکم اذا متم ایده تاسو صدا وعده درکئ چې یقینا کله تاسو مړ شئ وکنتم ترابا او شئ تاسو خورا وعظاما وډکی انکم مخرجون تاسو به دوباره بیا راوستل کېږئ نو دې مړو خلکو کافرانو ویل هیهات هیهات چرته کې دې شیدا لما توعدون کم څه چې تاسو سره وعده کیږي ان هي الا حیاتنا الدنیا دا هونه دې مگر زمون ژوند د دنیا دی دا دنیاوی ژوند دی او بس نور ورخ واسه نشته دی نموت و نحیا مونږ کېږو ژوند کېږو ما نحنو بمبعوثین او نه یو مونږ دوباره را پورته کېدونکي دا دی د باس بعد الموت نه انکاریانو ایمان مفصل کې چې تاسو کوم او مومن به سيزونه وایي فکم او سيزونه باندې چې ایمان لازم دی پاغي کې د آخرنی سيز نه دین کاریانو د آخرت عقیده د مرګ نه بعد دوباره ژوند کېدل دا یو انقلابی عقیده د قدرمنو د دین چې کله یو سړی منکر شو بس بیا د هیڅ پیسې پاتې نشو دی ان هو الا رجل دا هونه دی مگر یو بنی آدم دی یو سړی دی افترا علی الله د ځان جوړ کړی دی په الله باندې کذب اندرو وما نحن له بمؤمنین او نه مونږه د په خبره باندې باور کوونکی ایمان وروړونکی قال دغه پیغمبر مو فرمایل دا یا خود قوم عاد بیان دی یا د قوم ثمود بیان دی پیغمبر ویل رب انصرنی بما کذبون اے زما رب زما مدد وکا پدې وجہ چې دوی زما تکذیب کو دی خو زه دروغ غړلم قال عما قليل لا يصبحن نادمين اوس لګي ورځو کې بدین خامخا سحر کی بدا سے حال کی جدی بخ پیمانه فاخذتهم الصيحه بالحق نوراونی ول دوی کړي کی د فرښتې کړي کا پیوشوا چغا بالحق تحقیق سرا فجعلناهم غثاء الله وی ک مونږ دوی مونږه ک خزل غثاء دا زنانه چې کور کې جارو وهي او چرته پلاستیک او چرته کې خزل چرته دړ راجم شي بیا وړيرانه ورځي غثاء الله وی دوی مونږه ک خزل فبعدا للقوم الظالمين نو لری دي شي قوم ظالمان د الله د رحمنا لریواله د قوم ظالمانو له د الله د رحمنا ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرين بیا را پیدا کوم د دین ارست نور جماعتنا ما تسبق من امتنا جلها نو وړاندې کیږي هیڅ یو قوم خپل وعده نه او ما یستاخرون نو داغه نه رست کیږي کم قوم باندې چې د عذاب کم وخت مقرر دی داغه نه یو منټ وخت کیږي او نرستو کیږي ثم ارسلنا رسولنا بیا راولېګل مون خپل پیغمبران خپل رسولان تا ترا لگاتار کلما جاء امه رسولها کلما جاء امه کلم چې راغله دې کوم یو امت رسولها د امت رسول کذبوه غي دروغ غړلې دي فاتبعنا بعضهم بعضا نو چلول بعضی د دوی نه مون بعضی پسیم یو بل پسیم راوستن وجعلناهم احاديث او وګرځول مونږ دوی قصې کہانیانی دا اوس مونږ ګورو کنه دا د عاد قوم قصه دا د ثمود دا د قوم لوط دا د قوم شعیب دا فبعدا لقوم لا يؤمنون نو لرواله د الله د رحمت نقوم هغه خلق لا چې ایمان نه لري ثم ارسلنا موسی بیا راولېګل موسی واخاه هارون او داغه مشرور هارون علیہ السلام بیا آیاتنا خپلنا خسرا وسلطان مبین واضح دلیل سره الی فرعون بدماش تا وملئه او داغه سردارانو بڑی سیتم
فاستكبروا نای کبرو کو ځان تلویو قتل وکانو قوما عالین او دیو ډیر پسر خطلی عالین ډیر پسر خطلی خلقو فقالوا انؤمن لبشرین نو دی فرعونیان ویلا مون به خبر منو دی او دو سړو مثلنا چې زمون په شانتی دي دوی تم دا مسله پر رسالت باندې د ایمان نه اړوا چې دا خو گوشت پوست نو او حدیث ته رسول الله سلام دی چې بعضی گوشت پوست تاسو هغه د تاسو د پاره د دوکي باعث نشي هاي ګډیر قیمتي انساني وقومهما لنا عابدون او بلدا چې د دې دواړو پیغمبرانو قوم بنی اسرائیل زمون غلامان دي او زمون غلامان دي دا زمون په غلامانو کې را پاسه ده لکه دا باز خلک وي زمونږه په ټکړو باندې رالوي شوی دي زمون په وظیفو باندې رالوي شوی دي فکذبوهما ندوی دا پیغمبران درو غنل فکانو من المهلکین نشو دی د تباک د هلاک شدگان غرق شو ولقد اتینا موسی الكتاب تحقیق سراور کړه دې موسی علی السلام ته کتاب لعلهم يهتدون دې د پاره چې دي سملار بیا مومي وجعلنا ابن مریم او جوړ کړه دې مونږ زوی د مریم علی السلام و امه او داغه مور بیبي مریم علی السلام آیتن یو نخد قدرت دا نخوا چې الله پاک خالق دی اسباب ته محتاج نه دی الله واویناهما او مونږ زیور کړو د دواړو ته مریم علی السلام او د هغه زوی عیسی علیہ السلام ته الی ربوتن یا اوچت ذات ذات قرار چې داو د قرار زه د ساره دوزه و معین او د ابوز او چیندار زه یا ایها الرسول الی گله شو رسولان کلوا من الطیبات خری پاکیزه ستر سيزونه خوراک دستا ستروي پاکیزه دی وعملوا صالحا او عمل کوي نیک الله نیکانو پاکیزه بندگانو ته د پاک خوراک حکم کړي انی بما تعملون علیم یقینا زپاغ سبان چې تاسو کوي خبردار امام وان هذه امتکم وداس تاسو امت امه واحده ټول په یو دین باندې دی وانا ربکم فتقون او زستا سور بمان مان ویریږي فتقطعوا امرهم بینهم زبرا نو دوی ټوکړي ټوکړي کو خپل کار خپل مینس کې زبرا ټوکړي ټوکړي کل حزب هر یو ډلا بما لديهم فرحون هغه سبان چې دی سره دی خوشاله دي فدرهم نو پرېګد دی فی غمرتهم په خپل بهوشۍ کې حتا حین تر یو وخت پورې آیا سبون انما نمدهم به من مال و بنین آیا دوی دا خیال کوي چې دا مونږ دوی لډیل ورکو د سره د مال نو د اولاد نه نصارع لهم نو مونږه فجلته دوی تورسو فی الخیرات دا بلیان خیګړي بل لا یشعرون بل دا خبر نه دی پویږي نه ان الذين هم من خشيه ربهم بشک هغه کسان چې دوی د خپل رب د یرینا مشفقون رپیږي د خپل رب د یرینا رپیږي والذین هم بآیات ربهم یؤمنون واکسان دا هغه کسان دي چې دوی په خبرو د رب خپل باندې یقین کوي والذین هم بربهم لا یشرکون او دوی د خپل رب سره شریک نه جوړي والذین یؤتون ما اتوا او دا هغه خلق دي چې دی ورکي هغه څه چې کم څه دی ورکي وقلوبهم وجلة او زلون د دې یره کړي انهم الی ربهم راجعون د دې وجنا چې یقینا دی خپل رب طرف ته راګرځیدون کړي اولئک یسارعون فی الخيرات دا خلق په تلوار اختدي په نیکیانو کې وهم لها سابقون او دوی د نیکیانو ته یو بل نوړاندې کیږي سبقت کوي رسې لګولې ولا نکلف نفسا من بوجنا چو په هچا باندې الا وسعها مگر داغه د گنجائش او د وس مطابق ولدینا کتاب نو من سرایو لیکل شوی کتاب دې
ينطق بالحق چاغه وینا کوي حق سچ وهم لا یظلمون او پدی بظلم نکیږي بل قلوبهم فی غمرة بلکې د دې زړونه په بے هوشه کې دي من آزاد دې طرفنا ولهم اعمال من دون ذلك او د دې لپاره کارونه دي د دین ورثهم لها عاملون چې دوی داغه د لپاره عمل کوونکي دي حتا اذا اخذنا مترفيهم تر دې پورې چې کله مونږ نیول د دې اسوده حال خلق بالعذاب بعذاب سره اذا هم يجأرون نو دغه وخت دی بیا چغي والی فریاد کولو لا تجاروا اليوم فریاد مکوینن چغي مو وهینن انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو زمون خلاصې دې نشئ قد كانت آیات تطلع علیکم تاخی سراو چلوستل کې دل بایت نظمونگا زما پتا سبانی فکنتم علی اعقابکم نویتا سپخپل کندبان تنکسون تختی دایبا مستكبرین به تکبر بم کولو پدې سرا سامرن تجهرون تهجرون قصه گووي او قصې بم د شپې ویلي افلم يدبروا القول د نبی علیہ السلام د پیغمبر مجلس پیدا سي پرې خودو او به تختیدته نه چې گویا چرته فضل او قصه شروع او بس دی پرې خو روان شو ته نعوذ بالله من ذلک حالان کې پیغمبر به ورته الله خبرې کولی دا سکبر سره با پپوندو واپس روان شو تا به ویل چې گویا چرته فضل قصه شروع ده او دته خو گویا د دې خبرې اړو د سره حاجت نشته دی او روان بشوته نه افلم يدبروا القول آیدی تدبر غور دهار نه دې کړي دې کلام کې ام جاءهم یا راغله دې دوی تما لم یات آباءهم الاولین داس یو سیس چې نه دې راغله دې پلار نکو وړاندینو تا ام لم يعرفوا رسولهم یا دوی نه پیژني خپل پیغمبر فهم له منکرون چې دوی ته اغا جیب لګي ناشنا ورته لګي دوی هغه بد غني ام یقولون به جنۃ یا دوی دا وای چې په دې پیغمبر باندې پیریان ني نعوذ بالله بل جاءهم بالحق دا سندا یو خبر هم دا سندا بلکې دا پیغمبر دی لراغله دې حق سچ خبره سره واکثرهم للحق کارهون واکثر د دوینا حق خبره لا بد غنون کی دي کې اکثر دا سدي چې حق خبره په بدل لګي نو موږ سوکو ولو اتبع الحق اهواءهم او کچری دا حق سچ رب او چلی د دې په خواهشات باندې که حق سچ الله د دوی خواهشات فالو کې وغي بس روان شي لفسدت السماوات ونخامخ برباد بشي اسمانونه او الارض از مکاوا من فيهن او سچ دي کړي بل اتیناهم بذکرهم دا سن دا بلکې رسول دې مونږ دی تا نصیحت د دوی فهم عن ذکرهم معرضون نو دوی د خپل د نصیحت خبر نه د نصیحت خپل نه معرضون مخړون کینی ام تسالهم خرجا یا ته د دین غواړي سټکس محصول فخراج ربک خیر محصول ستاد رب ډیر بهتر دی او هو خیر الرازقین ام دا الله پاک بهتر روزي رسان دی وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم او یقینا تخخام خرابلی دوی لار سمتا وان الذين لا يؤمنون بالاخره او بشکا کسان چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې عن الصراط د سملار نه لناکبون کاګ روان دي ولو رحمناهم او کچری مونږ رحم کړه پدی باندې وکشفنا ما بهم او لری کړه مونږه تکلیف چې کم پدی باندې من ذرن س تکلیف للجو فی طغیانهم مخامخ برابر نه نوته به دی په خپل سرکشه کې یومهون سرګردانم ولقد اخذناهم بالعذاب او تحقیق سرونی ولدی مونږه په عذاب سره فمستکانو لربهم نو دوی چې عاجزی کړي خپل رب ته وما يتضرعون او ندی تضرع کړي د الله ته حتا اذا فتحنا عليهم بابا تر دې چې کله را پرانستلمون په دی باندې او دروازه ذا عذاب شدید د یو عذاب سخت اذا هم فيه مبلسون نبي دا وخت کې دی باغې کې نا امید او هو الذي انشأ لكم
لكم السمع او امدا الله پاک دې چې پیدا کړی دي تاسو له وګونا تاسو موږ وګونا چا جوړ کړی دي والابصار او سترګي والافئده او زړه قليلا ما تشکرون ډیر کم تاسو حق منئ ډیر کم تاسو شکر کوئ وهو الذي ذرأكم امدا الله پاک دې چې خواري کوي تاسو فل ارض پزمکه کی والیه تحشرون هم خاص دې الله تبارک تاسو ټول را جمع کیږي وهو الذي امدا الله پاک غزات یحیی چې به سال ساور کوي ژوند کول کوي و یمیت عمر کول کوي ولا اختلاف الليل والنهار او خاص دا الله کار دی بدلول را بدلول د شپې او د ورځې افلا تعقلون تاسو عقل نکار ناخلی پويږئ نه بل قالوا مثل ما قال الاولون دا سندا دی مویلا هغه شان خبره چې کوم ویل وړاندینو هغه دا قالوا دی ویل اذا متنا چې کله مونږ شومړو وکنا ترابا نو شو خوري وعظامنا وډو کی عنا لمبعوثون آیا مونږ به دوباره بیا را پورته کیږو دا د دې ذهنونو ناخسته د عباس بعد الموت دی تعجبه لګیږي حالان کې اولنی پیدائش ته نه ګوري چې سم نو پیدا شو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا دی اخرنو هو پکې لا یو بل خبره موکا هغه دا چې تحقیق سره وعده شوی د مونږ سره او زمونږ پلار نکونو سره آزاد دي من قبل د وړاندې نه مړه دا ډېر په خوانه خبرې دي را شروع دي هر نبی خپل امت ویلي دي مرګ نه بعد دوباره ژوند شته مرګ نه بعد دوباره ژوند شته 1,00,000 پیغمبران پکې تیر شو تر اوسه پورې خو کم نه را ژوند دي شوی الګا دا په خپل ټیم باندې وکي ان هذا الا اساطير الاولين دا ندی سم مگر کسی دی په خوانه بس دا سیاسی یو نه بل ته اوړي او بل نه بل ته اوړي دا د دې حقیقت وی نشته نعوذ بالله من ذلک قل ورتو وایا لمن الارض دچا د ازمکا و من فيها وغسج بزمکا کیدی ان کنتم تعلمون کچرتا سو پويږي سيقولون نظر دے دا مشرکان بم ویل الله زمکم دا الله دا زمکه چې سدي دام دا الله دي قل ورته وایا فلا تذکرون وایا تاسو سوچ نه کوئ غور نه کوئ قل وایا من رب السماوات السبع سوک دے رب د اسمانونو او رب العرش العظیم او سوک دے رب د لوی تخت د لوی عرش سيقولون نظر دے په دمر پوری دا کافران پویږي لله ودا د الله دي قل ورته وایا چې دومره پويږي نو افلا تتقون ویریږي نه تقوا نه اختیار او شرک نه ځان نه ساتي قل ورته وایا من بيده ملکوت كل شيء دچا پلاس کې د حکومت د هر چیز او هو یجیرو د الله پاک خلق له پناه ور کوي ولا یجار علیه او د دنه څوک بچ کې دی نشي الله پاک خلق بچ کوي خدا الله نه څوک بچ کې دی نشي ان کنتم تعلمون کچریتا سو پويږي سيقولون لله زرد چې دی بوئی چې الله قل ورته وایا فانا تسحرون دا پتا سبحان د کوم مزه جادو راغله دی جادو کی بل اتیناهم بالحق دا سند بل کې رسول دې مونږ دي ته حق سچ خبرام وانهم لکاذبون ويقینا هم دي خامخا غاډریان دروغجن متخذ الله من ولد ندني ولا الله ولد اولاد هزوي وما كان معه من اله او نشته الله سرا بل سو خده اذا لذهب كل اله کچریوه نعوذ بالله الله سرا بل خده نخامخا بوتله به هر خدای بما خلقا هغه شی چې کول هغه جوړ کړي دي هر خدای به خپل مخلوق بوتلو ولا علا بعضهم على بعض نو خامخا چړای وکړي وا یو خدای په بل باندې خدا سے ندا سبحان الله پاک دے الله عما يصفون دا خبر نچ دا مشرکان ولد ځان بیانې عالم الغیب الله خبر دے پپټو وشهادت او بخار فتعالى عما يشركون الله ډیر چته دا غسن چې دا مشرکان ور سره شریکان وای قولوا یا رب اما تريني اے رب زمان او خای ماته ما یعدون کچریته او خای ماته اغس چې د سدي سره وعده کیږي ربي نو اے رب زما فلا تجعلني تو امغرزه ما فی القوم الظالمین په قوم ظالمانو کې دي سره چې کوم عذاب وعده کیږي چې کله ته هغه په دې ښکارا کې نو هغه وخت کې خدای ما دې قوم ظالم کې ورشمار مکی
وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون او یقینا من پاغه چې خاوي به تا ته هغه چې وعده کوم دوی سره خامخا قادر یو. ادفع بالتي هي احسن السيئه ته جواب ورکا دفقا هغه طریقې سره چې هغه د ټولو نه بهتري السيئه بدی د بد خبره جواب هغه خبره سره وکړه چې د ټولو نه په صيغه د اسم تفضیل سره احسن وي بهتري. نحن علم بما يصفون من تخ معلومه دي سچ دی بیانې وقر رب اعوذ بك وایا چې زما رب ز پناني سمتا سره من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نه د چیړ چاړ د شیطانانو نه د ټونګارو د شیطانانو نه واعوذ بك پناني سمتا سره رب رب ان يحضروني د دینا چې دا شیطانان مال راشي حاضر شي راتم حتى اذا جاء احدهم الموت تر دې چې کله راغلو په دوی کې یو کس لمر قال نو بیا وی رب ارجعوني اے رب زما مونږه ما واپس ولېګوس چې کله ولا مرګ راشي د مرګ فرښتي وي نو بیا الله ته شته وي اے رب زما اوس ما واپس کم دنیا ته ملګ واپس یو چانس بل راکم لعل يعمل شاهد چزو کما عمل صالحا نیک فيما ترکتو پاک چکم ما پریخی دی ما خو نیک عملونه پریخو یوم من کولو ما خو ول چې ګنې د مرګ نه بعد دوباره ژوند نشته دا خو موصولی دو لکه مقرا کا الله وی کالله چرینا انها کلمه دا یو خبره ده هو قائلها چې دی وین کې ده د خبرې ومن ورائهم برزخ موددین ورستبه یو پرده الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې په کوم ورځ به دوی را پورته کیږي د برزخ زندگی به په قبر کې په قبر کې دا یو سټیشن دی جمع کیږي په آخرت ته هر کس فاذا نفخ فی الصور چې کله پکې والی شي پښپېلې کې فلا انصاب بینهم یومئذ نو هیڅ رشتي به پاتې نشي د دې مینس کې په دا ورځ نسب بني نپلار نزوی نلور یو به یو بل نه تختی ولا يتساءلون نبا يوبل نپختنا کوي فمن ثقلت موازینه بس د چا د نیکو تول درون شو فاولئک هم المفلحون نوم د دې خلکو کارو او دا کامیاب دي ومن خفت موازینه او د چا د نیکو تول چسپک شو فاولئک الذين خسروا انفسهم ندا مغه خلق دي چې تاوان کې غردل خپل ځانونه فی جهنم خالدون په دوزخ کې به همیشه پراتی تلفح وجوههم النار سوزیبا مخونه د دوی هور وهم فيها کالحون او دی بوی حال تا بدرنګ بد شکلا چمخ سوزی نو سبا ورکه حسن پاتش بدرنګ بد شکلا وای افلم تکون آیاتی تطلع علیکم آیا نو آیتنا زمونگا چل وستل کېدل تاسو فکنتم بها تکذبون نو وای تاسو چې دام درو غنل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا دا کافران بوي اے رب زمونگا غالب شو پمون باندې زمون بد قسمتی وكنا قوما ضالين ومونگا قوم گمراهان ربنا اخرجنا منها اے رب زمونگا او با سمونگا د دې ځای فإن عدنا کومونگا بیا دوباره نافرمانیو کا فإنا ظالمون مونږ ګناګاران یو قال الله ورته فرمای اخسئوا فيها کری شی چخ شی درې شی په دوزخ کې ولا تکلمونی او ما سره خبرې مکوئ انه کان فریق من عبادی الله و دا یو ډله دا زما د بندیانو نام یقولون دی وی ربنا آمنا اے رب زمونگا ایمان روڑ مونگا فاغفر لنا بخنو کمون تا ورحمنا او رحمو کمون باندې وانت خیر الراحمین او اے الله انت د ټول رحم کون کو نا بهترین رحم کون کې نو دغه خلق چې دا زما بندیانو مانه به بخنه غوښتا او ما ایمان راوړم نو تاسو باغی پورې خندا کوله زمانه کانو بندگانو پورې تاسو خندا کوله فتخذتموهم سخریا نیولیو تاسو هغه په مسخره سره دا تفسیر امام د امام مجاهد رحمت الله علیه وی قال مجاهد وهم بلال وخباب وصهيب دا وفلان من
من ضعفاء المسلمین دا کمزوری مسلمانانو کان ابو جهل و اصحابه یستهزئون بهم ابو جهل او دا مرګریو دی بدی بلال او خباب او صہیب او د دې مرګرو پر خندا کولا حتا انسوکم ذکری تر دی چهره کو تاسو نظما یاد وکنتم منهم تضحكون و تاسو چې د کمزور مسلمانانو پر بتاسو خندل انی جزایتهم اليوم نن بدلا ورکما دا کمزور مسلمانانو ته بما صبروا په بدل دا صبر کی چې دی کړو دی بستاسو دا خنداګانی دا تشددون از غمل انهم هم الفائزون چې یقینا هم دی کامیاب دي قال كم لبستم في الارض بیا فرمای سمره وخت تیر کو تاسو پزمکه کې عدد سنینا شمیر د کلونو قالوا لبسنا يوما دی وای مدته تیر کای ورځ او بعض یوم یا د ورځ سه حساب فصال العادین پختنو کا د گنتی کوونکو نا شمیره کوونکو نا قال ان لبستم الا قليلا الله فرمایل دا سندا تاسو وخت نه تیر کړه مگر لګ لو انکم کنتم تعلمون کچری وای تاسو چې پوی دی افحسبتم انما خلقناکم عبثا تاسو دا خیال دی چې تاسو مونږ پیدا کړی ابس وانکم الینا لا ترجعون دا خبره چې یقینا تاسو بنه راګرځئ مونږ ته فتعال الله الملك الحق ندیر چته الله چې بادشاہ دی حق سچ لا اله الا هو نشته دی لایق د بندګۍ هیڅ سوا د الله نه رب العرش الکریم رب دی د تخت عزتمند ومن يدعو مع الله الهنا اخر او سوک چرا بلی الله سره بل خدای لا برهان له به سند نشته دل پدی فانما حسابه عند ربه یقینا خبر داد بلن داد د حساب د رب سره انه لا يفلح الكافرون بشک نه کامیابی کی منکران وقر رب اغفر او یا رب زما بخنو کا وارحم او رحمک وانت خیر الراحمین او اے الله ام ته د ټول رحم کوونکو نه بهترین رحم کوونکی